Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our English spoken course where you can learn English by easiest way in Pashto. Today in this class I am going to teach you the important sentence to speak English fluency. Let's get started. The English to Pashto learning course ګرانو زده کوونکو نننی کلاس ته ښه راغلاست. په دغه کلاس کې به تاسو ته د انګلیسي ژبې مهمې جملې ښودل کېږي چې هغه د کنورسیشن لپاره یا د محاورې لپاره ډېرې مهمې دي. نو دغه جملې تاسې زده کړئ او انګلیسي ژبه به تاسې په ډېر کم وخت کې په انګلیسي کم وخت کې خبرې وکړئ او که چیرې زموږ کورس تعقیب کړئ او زموږ هر کلاس تاسې وګورئ. موږ هر ورځ دا ډول نوي کلاسونه اپلوډ کوو. نو لطفا دې لپاره چې دا کلاسونه تاسې ته ترلاسه کړئ نو لطفا زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم ووهئ تر څنګ د بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. نو راځئ چې شروع وکړو. نمبر 1 as you like څنګه چې د ستا خوښه وي. as you like څنګه چې د تا خوښه وي. you are right ته صحیح. you are right ته په سمه یې ته یعنې ته په حقه یې. you are right ته په حقه یې. I have no objection زه کومه نیوکه نه لرم. کوم اعتراض نه لرم. پښتو کې موږ چاته وایو چې زه کومه نیوکه نه لرم. دا صحیح ده. نو دا ډبل ورته وایو انګلیسي کې I have no objection زه کومه نیوکه یا اعتراض نه لرم. It doesn't matter هیڅ خبره نه ده. هیڅ د نقصان خبره نه ده. It doesn't matter هیڅ خبره نه ده. It will be so همداسې به کیږي. It will be so همداسې به کیږي. I agree یعنی زه موافق یم. پښتو کې شاته موږ وایو زه منم یعنی زه موافق یم تاسو دې خبرې سره. په انګلیش کې به دا ډول وایو I agree یعنی زه منم یا زه متفق یم زه منم در سره. Yes true هو دا رښتیا دي. Yes true هو دا رښتیا دي یعنی دا خبره حقیقت لري. Yes it's true دغه رښتیا دي. Excuse me ماته بخښنه وکړه. Excuse me ماته بخښنه وکړه. پښتو کې موږ چاته وایو چې ماته بخښنه وکړه. په انګلیش کې به دا ډول excuse me ماته بخښنه وکړه. همداشان بل ډول هم ویلی سو forgive me ماته بخښنه وکړه. دا لغت ورډ هم استعمالولی شو. forgive me ماته بخښنه وکړه او pardon me ماته بخښنه وکړه. pardon هم استعمالولی شو. pardon me ماته بخښنه وکړه. I don't want to come زه نه غواړم چې راشم. I don't want to come زه نه غواړم چې راشم. It's not possible دا ممکن نه ده یعنی دا کار نه کیږي. It's not possible دغه کار نه کیږي. It can be arranged دغه نشي منظم کېدی یعنی دا منظم کیږي نه. They won't agree to this دوی به دا اونه مني. They won't agree to this دوی به دې سره موافقه ونه کړي یعنی دا به اونه مني. They won't agree to this دوی به دا اونه مني. It's my pleasure دا زما لپاره د خوشحالۍ خبر ده یا دا زما لپاره خوشحالي ده. It's my pleasure دا زما لپاره خوشحالي ده یا د خوشحالۍ خبر ده. Please don't smoke مهرباني وکړئ سیګرټ مه څکوئ. please don't smoke مهرباني وکړه سیګرټ مه څکوه. Do this work دغه کار وکړه. Do this work دغه کار وکړه. How is he today هغه نن څنګه دی. How is he today هغه نن څنګه دی.
I am dead زه ستړی یم I am dead زه ستړی یم چاته مونږ وایو پښتو کې چې ستړی یم نو انګلیسي کې دا ډول ورته وایي I am dead زه ستړی یم یا دا ډول هم ورته ویلی شئ I am bored زه ستړی یم یا همدا بل لغت هم ورته ویلی شئ boring I am boring زه ستړی یم ډېر زیات لغتونه ته استعمالولی شي داسې I am hungry زه وږی یم I am hungry زه وږی یم که چیرې تاسې دا پښتو کې مو وایئ چې زه وږی کېږم نو په انګلیسي کې به دا ډول وایئ I am getting hungry زه وږی کېږم I am getting hungry زه وږی کېږم He is thirsty هغه څنګه ده تږی ده He is thirsty هغه تږی ده He has a headache هغه د سر درد لري He has a headache هغه د سر درد لري I went to Kabul زه کابل ته لاړم I went to Kabul زه کابل ته لاړم I'm not feeling well today نن زما طبیعت ښه نه دی I'm not feeling well today نن زما طبیعت ښه نه دی یعنې زه نن ښه نه یم My health is down زما صحت خراب شوی دی My health is down زما صحت خراب شوی دی Please come here مهرباني وکړه دلته راشه Please come here مهرباني وکړه دلته راشه Please wait انتظار وکړه یا لږ ودرېږه Please wait مهرباني وکړه لږ انتظار وکړه Please come back واپس راشه Please come back واپس راشه Please reply جواب راکړه Please reply جواب راکړه یا Please answer جواب راکړه Please wake him up هغه راجکه یعنی هغه پاسوه یعنی خوب نه راجکه پورته که Please wake him up هغه د خوب نه راپورته کړه Will you do me a favor Will you do me a favor زما به یو کار وکړي یعنی ما ته سره به یو احسان وکړي Will you do me a favor زما سره به یو احسان وکړي یعنی یو کار به راته وکړي Let me work ما کار ته پرېږده Let me work ما کار ته پرېږده Let me see ما کتلو ته پرېږده Let them relax هغه آرام ته پرېږده Let them relax هغه آرام ته پرېږده Please give me a pencil and paper Please give me a pencil and paper لږ کاغذ او پنسل راکړه لږ کاغذ او پنسل راکړه Today this class is enough د نن ورځې کلاس تر همدې ځایه پورې ویو تر بیا چې تاسو بل کلاس چمتو کومه تر بیا مو د الله په امان هر چیرې چې یاست الله مو مل شه